ګرانو کتونکو دا کم ځای دی ویډیو پوره وګورئ درته پته ولګي چې زه کم ځای ته راغلی یم نو دا ویډیو پوره وګورئ صحیح ده ځان سره شیر هم کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړې ګرانو کتونکو دا ټیم مونږ روان یو درته پته لګېدلې چې باب خیبر کې نو خامخا لنډي کوتل ته به روان یو دي به تاسو پیژنئ ما سره مخکې هم ګرځېدلي ډېر زیات خو لاکډاون نه و دي ویل چې دغه ځای موږ له بیسټ دی ښایسته ځای دی ښکلی ځای دی هلته به کینو ګپې شپې به لګو لنډي کوتل ښکلي نظارې به تاسو ته ښایو نو راځئ زموږ سره ښه موسم ډیر زبردست شو वालेकुम क्या तुम खरे रेडी मेहरबानी जी सलाम वालेकुम शुक्र अल्लाह फजल मशहूर सड़े दा पर सड़े के मेहरबानी खासियत खरे शुक्र अल्लाह फजल ठीक ठाक यो चिकन का यो नी मोर सरा का कप यो नी मई का हां सही زکریا مسجد چوک نمدان سره فروټ راواخستل او بس شلمان ته روانې په سیده دي زینه شلمان ایریا ته چنټر کېږي نو فرست پتا سو دلته ان او سی مطلب اجازت په اخلي اجازت انټری وکوي یاره ماشاءالله زه تللی یم ورکوټ شلمان ته هم تللی یم لنډي کوتل کې ډېر ګرځېدلی یم خو غټ شلمان ته نه هم تللی دا زه فرسټ ټایم روان یم ماسک به لرې کړو ځکه چې تازه هواګانې سټارټ شوې نو خوند مزې به اوس اخلو صحیح ده ډېر زبردست ویو دی ډېر ښکلی دی دا ټولې نظارې به تاسو ته ښایو په سکرین باندې تاسو به ګورئ تاسو به شیر کوئ ځان سره صحیح ده مونږ به په لاره باندې ډېر زیات احتیاط کوو ډېر خطرناک موډونه مونږ په مخه باندې راځي نو ګاډی به ډېر سلو ډرایو کوئ چې کله غټ شلمان ته راځئ نو سلو به کوئ کیر به ډېر زیات کوئ ډېر انتهایي زیات کیر به کوئ ډېر زیات موډونه راځي نو خیال به کوئ پیښې دا بار بار درته زه کوم چې انتهایي خطرناک موډونه پکې راځي غټ شلمان ته چې روانې په لاره باندې به درته یخه چینه هم راشي یخه چینه ډېر زبردست ځای دی ښکلی دي کې یخ یخ اوبه بیږي صحیح ده غټه چینه ورته وایي ملګري ناست دي دلته تاسو کتې شئ دلته هم ناست دي مخامخ نو مونږ ځو غټ شلمان ته نو دې ځینه ورته تقریبا 14 کیلومتر سفر دی نو زه روان یم صحیح ده الګه غټ شلمان اخونی ډنډ ته ځو کوز دی ډیر کوز دی څومره کوز دی 10 کیلومتر پاتې وي تقریبا 10 ها
او په ډیری کنالتا اوبه ډېرې دي. بس بیغمه شته دا مې دا یار کړی دا دی کنه دا زیرو رسیدو بالکل هم دا دی دا مې دا یار کړی دی دې کلي کې مې زړه لګي رو رسیدو ګرانو کتونکو رو رسیدو لوی شلمان ته دې ته لوی شلمان هم وایي او خوني ډنډ ورته هم وایي نو خلک لاندې لاندې خو مونږ ډېر زیات وږي یو ولې چې سفر هم ډېر زیات و خو دې ته سفر تقریبا مونږ 2 بجې د لنډي کوتل چې کوم یو هسپتال چوک نه راوتي او څه د پاسه 2 غنټې سفر مونږ دلته وکړو راغلو نو اوس ځو هلته کې روټۍ خورو او بس بیا به انشاءالله تعالی نور سینس به لاندې به کوشېږو لاندې سینس ټول حالات به درته ښایو صحیح ده ښه جګرانو کتونکو روټۍ مه خوړه اول د روټۍ ټایم و ځکه چې ډېر زیات اوږې شوي وو اوس لاندې کوزیږو نو روان یو ملګري هم دلته کې دي وایي تصویران وباسو هغې سره مې تصویران وویسته اوس لاندې کوزیږو لاندې ځو تاسو ته شارټس ښایو خلک لاندې لامبي او روټۍ خوري نو ډېره مزه کوي لاندې په ارام کوزیږو احتیاط سره نو ګورئ ښه څه ریډي شکر الله فضل ته ښه جوړې شکر مهرباني څنګه لکه ښه صحت یې ښه دی جوړې نو هغه لاندې ځای نه راغله او ځان یې ستړی کړو خو ځان یې رو رسولو بره ولې چې سلام دعا او بیا لږ اختر خو مبارکي کوئ که نه اختر ستاسو مبارک شه ښه نن د اختر 3مه ورځ ده ستاسو ډېره زیاته مننه تاسو رو رسېدي دلته کې ما سره میلاو شوئ الله تعالی دې خوشحاله لره صحیح ده څه ویل غواړئ ویډیوګانې ګورئ که نه په څه شي باندې ګورئ لیپټاپ باندې موبایل باندې ګورئ نیټ کار کوي نیټ کار نه کوي څه کوي څنګه ګورئ ښه لیپټاپ نه راړوئ دا نیټ نه ډاونلوډ شي بازار کې نو بیا هغه تاسو ته واچوئ ښه صحیح ده زه رو لاندې کوزېږم لاندې خلک ډېر دي نو هغوی سره هم میلاوېږو ګپ شپ لګو صحیح ده اوکې ډېره مننه کدیز د سونو مالی خونی ډنډ ورته وایي خونی ډنډ ورته ولې وایي څه وجه ده دا ډېر ژور دی کال په کال مړی کوي کال په کال پکې مړی کېږي ډېر خلک ډوب کړي چې خلکو ته پته وي نو خلک ولې لا جمپ وهي او پکې مړ کېږي لکه ورته پته وي نو بیا داسې ځای ته ولې ورټوپ کوي څه وجه ده شوق دپاره راځي نو شوق اوبو کې خو نه پوره کېږي الله تعالی دې خیر وکړي چې څومره هم دا ټایم خلک ګوري زما ورته ریکویسټ دی کارنډي داسې ځایونو ته ځئ خو سیټ ته کښېنئ او خپل لایف انجوای کوئ خو داسې مه انجوای کوئ چې تاسو پکې ځان ډوب کوئ او بیا کور کې غم درته جوړ شي
ماشاءالله زمونږ د دلري علاقې نه خواږه مېلمانه او درانه مېلمانه راغلي دي دا د اختر سیل ښه ښکلی انجوای کوي زه یې ټولو ته دا خواست کوم که چېرې چاته هم لامبو نه وي زده په دې ډنډ کې دي بالکل مذاق نه کوي ولې چې دې ډېر مخکې هم خلک ډوب کړي دي او که چاته لامبو نه وي زده وي اوس وکېږي اوس هم پکې ډوبولی شي زه دا ریکویسټ کوم چې د دې نه د لامبو بغیر خلک د دې کې نه لامبي چاهر هم لامبو هم زده وي بیا هم په څنډه کې دې ولامبي د خپل وخت نه دې خوند واخلي د مېلمنو خیال دې وساتي او زه د دې ډېر شکرګزار یم چې دا موږ ته د لرې ځای نه راغلی دی او موږ ته دلته په دې پروګرام کې مرسته وکړه ډېره زیاته مننه نور ملګري هم ولاړ دي څه ویل غواړئ رابخ شه زما یو شینماني خلکو ته دا ریکویسټ دی چې دلته دې راځي چکر له دې راځي بالکل راځي ډېر زیات خلک ډوب کړي دي ها ګوډ میسج یار ډېر زبردست زه ما هم درته ویل ته هم درته ویل چې دلته راځئ خو داسې کار مه کوئ چې سبا ستاسو فیملیانو ته خپه پې ناستې وي او جاړي سر بیا ټکئ ښه بس ډېره مننه ځو بره خیجو هغه سایډ چې کوم یو دی هغه شارټس درته ښایو راځئ زموږ سره مونږ روان یو سلو هغه سیټ ته چې اوړې تقریبا مزل شته دی ډېر دی خو خره خلک را سره میلاویږي نو زما هغه موډ چینج کېږي ستړی کېږم نه په آرام روان یم پسند خلک وي او بله خبره دا چې دا یو ابشار دی ډېر پخوانی دی مونږ خو نشي یاد دې نوم دی خوني ډنډ دا خونونه کا دغو کې ډېر خلک مړه شوي دي او په کار دا چې حکومت دې له ترجیح ورکړه دلته ډیم څه منصوبه جوړه کړه بالکل جی زه ریکویسټ کوم کوپی ګورنمنټ ته چې دی وي چې دلته ډیم جوړ شي زموږ دپاره نو ډېر به ښه دا خو نی ډنډ دی او دې کې خلک مړه کېږي بار خلک دا یو خبره ریپیټ کوي چې دې کې خلک مړه کېږي دې کې ډېر خلک مړه شوي دي نو هر په کال وي دې کې مړه کېږي نو کوشش دا دی ګورنمنټ چې کوشش وکړي راشي دلته کې او د دې دپاره پوره مرسته دې سره وکړي د دې دپاره ډیم جوړ شي او دا خلک د مرګونو نه بچ شي لاندې راغلو او خوني ډنډ ته او دلته کې څومره هم خلک دي ټول لامبي ټول ګرځي راګرځي لامبي نو لامبا مزه کوي ولې نه ډېره مزه کوي خو داسې ځای له مه راځئ ځکه چې دوی وایي چې دلته مرګونه کېږي او بیا دا ځای چې کوم یو دی دا ډېر جوړ دی دا ډېر زیات جوړ دی نو کوشش کوئ چې دلته کله هم راځئ نو احتیاط ډېر زیات کوئ انتهایي ډېر زیات احتیاط کوئ صحیح ده رو بابو ولا کټا کې بسوې ولا کېچ بجې کېچ بجې تاسو درته مو ته ډایرکټ پر خپل وی وایلا یارو کټا کې
ګرانو کتونکو ډېره زیاته مزه وکړه ډېر خوند یې وکړو او دې نه مونږ ځو ولې چې ماښامې را جوړېږي مازدیګرې خو تېر شو دلته کې نو مونږ به ځو د ټولو مینهوالو ډېره زیاته مننه چې څومره هم دلته خلک وو د هغې د مینې ډېره زیاته مننه نو ښاد خوشحاله آباد ټولو سئ او چې چا سره ما پیکچرز وکړه هغې کمنټ کوي ګرانو کتونکو ډېره زیاته مزه وکړه دلته کې مونږ مازدیګرې تېر کړو اوس ماښامې دی نو دې نه مونږ روانېږو او چې څومره هم د لنډي کوتل مینهوال دي د شلمان دي د نورو علاقو دي خپل پیکچر د چې کوم داسې دلته ویستې وي نو هغه کمنټ کې شیر کوئ ضرور او د نوي ویډیو په انتظار اوسئ والسلام